السلام علیکم. ستړي مشي د چټاک نیوز ګرانو لیدونکو، د نن ورځې مهمو خبرونو ته مو هرکلی. د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو د کابل باغلان پر لویه لار د دوشي ولسوالۍ په سنگ سورخ سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره تر نښتې وروسته د تیلو 6 ټانکرونه سوځولي دي. سرچینو ویلي چې د یادو ټانکرونو چلوونکي تر پیښې وروسته ترې تم شوي چې دوی نن موندل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان زعفرانو د څلورم ځل لپاره د ذایقې له پلوه د اروپا په بازار کې لومړی مقام خپل کړی دی. د ذایقې نړیوال انسټیټیوټ په همدې مناسبت جایزه هم ټاکلې ده او کرنې وزارت ویلي چې یا د جایزې د کایهان په نامه د زعفرانو یو شرکت ته سپارلې ده. د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې هیواد به په دوحه کې د روانو بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړي په افغانستان کې امن او سوله پر پاکستان مستقیم اغیز لري. دوی به د افغان سولې هر اړخیز ملاتړ ته ژمن وي. نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې 2 پولیس وژلي. ځایي امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو د 5مې ناحیې اړوند نارنج باغ سیمه کې پر 2 پولیسو ډزې کړي او له سیمې څخه تښتېدلي. سرچینې ویلي چې پولیس دواړه ځای پر ځای وژل شوي. تر اوسه د پیښې پړه د طالبانو په ګډون کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. او د کندهار ولی وایي چې وسلوالو د ملي امنیت د موټرونو پر ورکشاپ برید کړی دی. د په خبره له افغان ځواکونو سره په نښته کې تر دې دمه 4 بریدګر وژل شوي. هغه د افغان سرتیرو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو وایي ساحه د افغان امنیتي ځواکونو له لوري کلابند ده او په دې اړه به نور معلومات له رسنیو سره شریک شي. پیښه نن سهار د دامان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کندهار له هوایي ډګر سره نږدې د ملي امنیت ځواکونو د موټرونو د ورکشاپ پر ودانۍ شوې ده. په همدې ځای د نن ورځې لنډ خبرونه پای ته رسیږي. له مالتیا مو مننه.